ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د کونړ ملي رادیو قدرمن مینوالو سلامونه او ښې چارې ستاسې پام راګرځوم لنډو خبرونو ته د کونړ ولایت امنیې قومندانۍ په قرارګاه کې د امنیتي ځواکونو لپاره د کابل بانک څانګه د امنیت امیر مولوي نعمت الله حمیدي د یاد بانک مدیر محمد یونس مامون او یو شمېر نورو مسؤلینو په ګډون د پټۍ په پرې کولو سره پرانستل شوه. کونړ مرستیال والي په مشرۍ د اداري کړنلارې مسودې په اړه د نظر غوښتنې ناسته ترسره شوه. د پروان د بدني روزنې او سپورت امریت د بدن ښکلا 14 پړاو سیالۍ چې د مرکز ملي ټیم ته د غوره څیرو د ټاکنو په موخه د چاریکارو ښار په لوبغاړي کې د 40 لوبغاړو ترمنځ د مرکز او ولسوالیو په کچه په بیلابیلو وزنونو کې پیل شوي دي. د نیمروز ولایت د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګمرک کې له ګاونډي هیوادونو څخه وارد شوي 55 ټنه تاریخ تیري او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او سوځول شوي دي. د لغمان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د دغه ولایت مرکز اړوند فتح الله کلا سیمه کې 200 کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده. په هرات کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې له سیلاب ځپلو سره د همکاریو پر دوام د ترکیې هیواد له لوري مرسته شوي 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي په تورغونډۍ بندر کې دغه ادارې ته وسپارل شول.